که ستاسو په وړاندې د چا د هیچکي دا ټکي شروع شي نو آیا دا نقصاني دي او که نه دي او دا د څه د وجې کیږي و د دې څه علاج دی په کور کې چې یو انسان ته وي. نو د ټولو نه اول چې کله هم دا چاته راځي نو د انسان چې کومه خېټه ده او کومه سینه ده دې په منځ کې یو پرده ده کوم ته چې ډایفرام ویلی شي نو کله چې دا راټینګ شي کنسټرکشن شروع کړي یعنې ټینګېدو طرف ته لاړ شي نو دا هیچکي دا ټکې راځي. د ټولو نه غټې وجې چې کومې دي هغه دا دي که چېرې انسان بار بار خوراک کوي او ډېر زر زر خوراک کوي او ډېر زیات خوراک کوي نو دا د هغې د وجې راتلی شي. دویم دا که چېرې انسان چېرته یخ یا ګرم خوراک په یو ځای باندې زر زر وکړي نو دا د هغې د وجې هم راځي. دریم دا که چېرې انسان کاربونیټډ ډرنکس لکه څنګه کولډ ډرنک وغیره شو دا څیزونه سکي نو دا د هغې د وجې هم راځي. څلورم دا که چېرې د چا د اعصابو مسله وي نو د هغې د وجې هم راځي. او پنځم دا که چېرې چاته د معدې ګرد بیماري وي نو دا د هغې د وجې هم راځي. او اخري وجې دا ده که چېرې انسان ته په ساه اخیستو کې څه مسله وي نو دا د هغې د وجې هم راځي. او که چېرې د انسان د هیچکي دا ټکې د 48 ګنټو نه زیاته شوه نو ضروري خبره هغه له دا ده چې دا به خامخا ډاکټر ته ځان وښیي او که چېرې دا لږه لږه وي نو دا هېڅ مسله نه کوي. اوس د دې په کور کې د ټیک کېدو اسانه طریقه دا ده که چېرې انسان ته بار بار راځي او هغه ته تکلیف ورکوي نو د ټولو نه اول هغه ته ضروري دا دی چې کومه ساه ده هغه د څه وخت دپاره لږه بند وساتي. دویمه طریقه یې دا ده چې دا د یخې اوبه لږ اسکي او بار بار د اسکي چې د هغې سره هم د ودرېږي. درېیمه طریقه یې دا ده که چېرې په کور کې ورسره چیني شوګر وي نو هغه د کیدي په خوله کې او د ټافي په شان د هغه لږه لږه چوس کوي چې د دې سره هم ودرېږي. او څلورمه طریقه یې دا ده چې یو شاپر د راوالي او په خوله او په پوزه د یې کیږي په هغه کې د ساه اخلي او ساه د پکې وباسي چې د دې سره هم دا ودرېږي. او بل اخري طریقه یې دا ده چې د هغه کومې پنډې دي نو خپله سینه د پیکې دي څه وخت دپاره چې د دې سره هم دا ودرېږي. دې نه علاوه که چېرې تاسو ته خالص راجد پکار وي نو تاسو موږ ته وټساپ کولی شئ ستاسو د صحت دپاره او که چېرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره یې شیر کولی شئ د معلوماتو دپاره. شکریه. الله حافظ.